نهم ذوالحجه چې کله اتم د ذوالحجې په اتمه ورځ تیره که او شپه یې تیره سو په دا بله ورځ نهم د ذوالحجه. نهم د ذوالحجې دا د حج دویمه ورځ بلل کیږي، د حج د ایامو دویمه ورځ. نهم ذوالحجې د عرفات ورځ ورته ویل کیږي. په دا ورځ به بس د سهار لمونځ که مسجد خیف نږدې وي هلته کنی په خپله خیمه کې د سهار لمونځ په جماعت باندې وکړي. په جماعت چې وکړي په دغه نهم ذوالحجې د عرفات په ورځ باندې ایام تشریق ورته ویل کیږي، تکبیرات تشریق. فرض لمونځ چې وکړي سلام وګرځوي، نارینه به په بلند اواز او زنانې به په آهسته اواز سره تکبیرات تشریق یو ور ووایي. تکبیرات تشریق دا دي: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. او دغه تکبیرات د نهم ذوالحجې د سهار د لمانځه بعد بیا د هر لمانځه د فرض وروسته نارینه په لوړ اواز، زنانې په آهسته اواز سره وایي. د 14 ذوالحجې د مازدیګر د لمانځه پورې، د مازدیګر لمانځه بعد چې وویلې بیا به دا تکبیرات ختم سي. دغه ورځ نهم د ذوالحجې دا یو بهترینه ورځ او اهم ورځ ده، ځکه په دې کې د حج یو اهم او بنیادی فرض چې عرفات ورته ویل کیږي، عرفات وقوف عرفات دا یو د حج فرض دی، که د چا صفات سو د دې حج نه کیږي. په نهم ذوالحجې د عرفات د پاره د روانګۍ چې کله د سهار لمونځ وکړي، لمر راوخاتي، اشراق یې وکړل، د اشراق بعد د مینا څخه عرفات د پاره روان سي. که پیدل څوک ځي پیدل هم تللی سي، په بسانو کې هم تللی سي، او نن سبا ټرین دی په ریل ګاډي او په ټرین کې هم تللی سي. عرفات د مینا څخه تقریبا 6 میله فاصله باندې دی. په لارې چې ځي یا په بس کې ځي یا په ټرین کې ځي د تلبیه د لبیک زیات اهتمام وکړي. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملک لا شریک لک. د لبیک اهتمام به زیات کړي. چې کله هلته عرفات ته ورسېدي، که چیرې د زوال څخه مخکې ورسېدي نو بهتره دا ده چې هلته ورسي یو څه آرام وکړي، لږ ځان وساکي. د زوال په وخت بهتره دا ده چې غسل وکړي که موقع وي، که چیرې رش وي غسل موقع نه وي صرف اودس وکړي. د هغه بعد د زوال بعد دغه وخت د وقوف عرفات وخت دی. د زوال څخه بعد بیا تر غروب آفتاب یعنی لمر پرېوتلو پورې دغه وخت وقوف عرفات ویل کیږي او دا فرض دی. او وقوف عرفات نیت او طریقه کار دا دی چې د وقوف عرفات په نیت باندې به قبلې خواته ودرېږي. اول به 3 وار استغفار ووایي، بیا به یو وار څلورمه کلمه ووایي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر. دا څلورمه کلمه د هغه بعد به بیا 3 واره لبیک ووایي. د هغه بعد به بیا نیت دا وکړي چې ګوازه وقوف عرفات کوم. که چیرې یو حاجي د ماپښین د لمانځه د عرفات په ورځ د ماپښین د لمانځه کې مسجد نمره دا د عرفات سره دی، که په حالت وي د هغه ځای امام په اقتدا کې لمونځ کوي نو هغه امام جمع بین ظهر والعصر د ماپښین او د مازدیګر لمونځونه جمع کوي. یو وار د ماپښین لمونځ کوي، د هغه بعد بیا د مازدیګر لمونځ کوي، نو د هغه امام په اقتدا پسې کول صحیح دی. لیکن افضل دا ده چې په خپلو خیمو کې یا په خپل ځای کې چې کم ځای کې عرفات کې حاجي دي هلته وکړي، اول د ماپښین اودس وکړي، د ماپښین لمونځ وکړي، د هغه بعد بیا یو څه ذکر تلاوت دعا مختلف دعاوي د الله د څه وغواړي. د هغه بعد د مازدیګر وخت سي، بیا د مازدیګر لمونځ د ماپښین لمونځ چې وکړي د هغه لمانځه بعد به بیا تکبیرات تشریق ووایي الله اکبر الله اکبر. د تکبیرات وروسته بیا د مازدیګر وخت سو، د مازدیګر وخت به هم لمونځ په جماعت سره په خپله خیمه کې وکړي. د لمانځه بعد فورا چې سلام وګرځېدي تکبیرات تشریق ووایي، بیا به لبیک ووایي. د مازدیګر د لمانځه بعد خاص دا د وقوف عرفات او د قبولیت د دعا دغه مقام دی. په ترمذی او مسند احمد کې روایت دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د ټولو څخه بهتر او افضل دعا د عرفات د ورځې ده، او حدیث په رڼا کې د ټولو څخه بهترین وخت د دعا د قبولیت د مازدیګر د لمانځه بعد بیا تر لمر پرېوتو پورې دغه وقوف په دغه وخت کې دعا د قبولیت خاص وخت دی. یو حدیث کې راځي شیطان 3 واره په خپل سر باندې خاورې بادولې دي، په هغو کې یو د عرفات ورځ ده. هر وخت چې شیطان
چې دا ورځ راځي شیطان په خپل سر باندې خاورې بادي په دې وجه باندې چې الله رب العالمین په عرفات په میدان باندې د حاجیانو دعا قبلوي. خصوصي الله د حاجیانو دعا ته متوجه سي. حاجیان چې د کم چا د پاره دعا غواړي الله رب العالمین فرشتو ته وایي د هغه په دعا باندې امین وکړي. زما دې په خپل جلال قسم حاجی دعا به قبلوم، د مغفرت به الله وکوم. حاجی چې د چا نوم واخلي، حاجی چې د چا لپاره سپارش وکړي، دعا وکړي، د هغو مغفرت به هم کوم. نو دا د مغفرت او دا د بهترین د دعا موقع ده. یو حدیث کې یو روایت کې راځي چې په دغه د عرفات په ورځ باندې حضرت آدم علیه السلام او د بیبي حوا انا الله رب العالمین د عرفات پر میدان باندې د دوی دعا او د دوی توبه هم قبل کړو. نو په دې وجه دا عرفات د مازیګر د لمانځه بیا تر ماښام د لمانځه پورې دغه وخت د وقوف بهترین او قیمتي وخت دی. په دا وخت کې له موبایل او له ویډیوګانو د دې شانو سره اعتراض او پرهیز وکړو. خصوصي الله ته متوجه سو تر ماښام تر لمر پرېوتلو پورې چې لمر څنګه هلته پرېوځي اوس به حاجیان وقوف عرفات ختم کړي د مزدلفې خواته به روان سي.